محترم ورور صدیق الله صاحب د غزنی ولایت اوسیدونکو پوښتنه کړې ده یا داسې مو اورېدلې دي په کوم مسجد کې چې مؤذن او امام مقرر یي 5 وخت لمونځ په جمع پکې کیږي په هغه کې دوم وار جمع کول مکروه تحریمي دي دا یې په دې اړه کوم معلومات راته راکړي محترم وروره د تاسو مسله صحیح مسله ده مسله هم دغه شی ده لکه تاسو چې اورېدلې ده په کوم مسجد کې چې منظم امام او مؤذن مقرر یي 5 وخت لمونځ په جمع پکې کیږي په داسې مسجد کې دوم وار جمعات کول مکروه تحریمي دي خو په هغه صورت کې چې یو څوک داسې عادت جوړوي یعنی همیشه اوله جمع داسې تیری بیا دوی راځي دوم وار جمع کوي نو مکروه تحریمي ده او کچیر یو وخت داسې پیښه سوي چې د کلي خلکو جمع کړي او یو څوک راسي دومه جمع کوي نو دغه دومه جمع به علی التداعی نه وي نارې به نه وي چې راسئ جمع کوو بس په یو کنج کې به درېږي که هر څوک پسې رالو هغه به اقتدا پسې وکړي که نه رالو هغه به پاته وي او د دغه دومې جمع دپاره څو شرایط دي یو شرط دا ده چې اذان به نه ورته کوي اقامت به نه ورته یایي او همدارنګه جای به بدلوي مخکې امام چې په کوم جای کې لمونځ کړی ده هلته به دومه جمع نه کوي مثلا که مخکې امام د مسجد په چوتره باندې د باندې په برنډه کې لا په چوتره باندې جمع کړي نو دوی د دنني مسجد ته ننوځي او که مخکې امام دنني په مسجد کې لمونځ کړی دوی د په برنډه کې ودرېږي او که داسې هم نشي کېدلی نو بیا چې امام چیرې جمع کړې ده په هغه جای دې ودرېږي خو دا دوم امام چې جمع کوي جای دې بدل کړي مثلا دنني مسجد کې اوله جمع هم سوې ده دومه دې په دنني مسجد کې وسي خو امام په محراب کې درېدلی اول امام دوم دې په محراب کې نه درېږي او بله اهمه خبره دا ده چې همیشنی عادت دې داسې نه جوړوي چې دوه جمع کېږي ځکه بیا په خلکو کې تکاسل او سستی راځي خلاصه داسې همیشه دومه جمع کول مکروه تحریمي دي او کله ناکله کله چا چې جمع تېره سوي دومه جمع ښه خو به دا وي چې بیخي په مسجد کې ونسي او که په مسجد کې کیږي نو بیا دې جای ورته بدل سي والله اعلم بالصواب